نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې کله یو مسلمان بل مسلمان ته اچانک خوشخبری ورکړه داغه په وهم او ګمان کې دا خوشحالي نه و تا ورته دا زیره ورکو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای دی مسلمان له الله تبارک وتعالى جنت ورکی د کړي ګناونه به الله معاف کی د ته الله تبارک وتعالى مغفرت نصیب کی د دې وجنه تا ته پته ولګیدا چې د پلان کې انسان باندې دا خوشحالي راغلی او هغه ته پته نشته دی نو اچانک ورته دا خوشخبری ورکوه اچانک په دا زیره کوه چې داغه په خیال کې نه وته ورته دا خوشخبری وره چې لکه ګوره دا کار دي شوی نو په دې زیری ورکولو کې ډیر ثوابونه دي حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى په د انسان مغفرت نصیب کوي دیو جنا عبد الله ابن مبارک رحمه الله لره یو سړی راوسته شو وی حضرت په د باندې 200 روپۍ قرضه د کو تاسو ادا کولای شئ نو ډیره بخي نو عبد الله ابن مبارک رحمه الله په چټ کې لیکل وکړلو یو کاغذ کې او دا کاغذ چې دا به زما منشي له ورکي او هغه سړی له ورکوي ته سره لاړ اوس دا سړی چې دا کاغذ رضان سره اغسته دی او د عبد الله ابن مبارک رحمه الله هغه منشي له دا کاغذ ورکو چې کاغذ ورته ورکو وی دا ماته عبد الله ابن مبارک رحمه الله را کړی دی او هغه وای چې کم 200 درهم دي هغه دي تا ته درکې اوس منشي چې کاغذ ته وکتل نو په هغه کې 2000 لیکل دي او دا کس وای چې ماته ویل چې تعالی دي 200 درکې نو دیو جن منشي په خیال کې رااله چې کېدې شي عبد الله ابن مبارک رحم الله خطا شوی د 200 په ځای باندې 2000 لیکلي خطای تی نشوي نو عبد الله ابن مبارک رحم الله لراغه وی حضرت تا نه غلطی شوی دا هغه کس مطالبه د 200 کوي خو تا خو ته 2000 لیکلی دي عبد الله ابن مبارک رحمه الله ورته او فرمایل وس 2000 نه وس ورله سوار لزر ورکای ناغه منشي ورته خپل دغه کې حضرت ولي په خلکو باندې خپل مال داسې خورای داغه ضرورت د 200 دی تا 2000 لیکلی وي زه وسره لمنو ماته و چې وس ورله سوار لزر ورکای ولي خپل مال داسې په خلکو باندې ویشي نو عبد الله ابن مبارک رحم الله ورته فرمایل وی کو زمان نوکر خو چې سوام اغه کوا او کو زمان نوکر نه نو چې سدي مرضی وی اغه کوا وی دا می زک داسې کړی دي چې د ما پس راغله 200 درهم ولا نو کو چرته ته له 200 درهم ورکه خدای د مخ نه د پزړو کې دا خوشحالي د چماله 200 درهم راکې خو چې ته دله 2000 درهم ورکه ما ته 2000 درهم لیکلو نو چې ته 2000 درهم ورکې نو د په وهم او ګمان کې نو چې ما ته 2000 میلاويږي او میلا ورته 2000 شوي نو زه به د نبی رسول الله د دې حدیث مصداق وګرځم چې کوم مسلمان د بل مسلمان باندې اچانک خوش خبری وروله اچانک ور خوشحالي زړه ته دنه ک الله به د ګناونه معاف کړي وې زه د حدیث مصداق ځان جوړول غواړم لاشه اوس ور لسوار لزر درهم ورکا ځکه د 2000 نه هم خبر شو چې ما په کاغذ کې 2000 لیکلي دي اوس ول تسوار لزر ورکا چې د اچانک خوشاله شي او زه د نبی رسول الله د دې حدیث مصداق جوړ شم نو کوشش کوه چې مسلمان باندې خوشحالي راغلی د کنه ته غلب زیره ورکو په دې نیت ورل ورکو چې الله په ماته مغفرت نصیب کړي او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وې د یو انسان زړه ته اچانک خوشحالي دن کول دا د نفل د عبادت نه بهتر دی بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د یو مسلمان زړه خوشاله ول دا د فرض او ورستو بهترین عبادت دی یو فرض دی کنه د فرض او ورستو بهترین عبادت چې دی هغه د یو انسان زړه خوشاله ول دی نو اول خو موږ له پکار دی چې د چا زړه ته دک ونه رسو د چا زړه ته درد ونه رسو بلکې کوشش دا کو چې زمانه دی انسان ته خوشحالي ورسي زمانه دی انسان ته د زړه سکون ورسي نو کوشش دا کوه بل زیره په خلکو باندې کوه په دې نیت سره چې دی به اچانک خوشاله کم او زه به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې حدیث مبارک مصداق وګرځم ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و چې کله الله تبارک وتعالى جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالى جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبريل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره
نو جبريل عليه السلام جنت تلاړو نو جنت وکتو او داغه نعمتونه او داغه خوشحالي ولیدلی نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالى تینه تاسو کو جبريل جنت څنګه وو نو جبريل عليه السلام فرمایل وی الله ته دې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه بخامخا دې جنت لپاره تیارې کړي ته بزان را رسي داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور بزان دې جنت لرا رسي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالى فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلې نه دي وګونو اورېدلې نه دي او د یو انسان په تصور کې داغه خیال هم نشي راتلی د انسان په زړه کې داغه تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالى د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړی نو جبرئیل علیہ السلام فرمایلی الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت په ځان را رسي بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایلی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینا جبرئیل علیہ السلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله داغه عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا وګونو تم د دې خبر ورسېدو چرته به د جهنم ته غرانش چرته به د جهنم ترانش بیا ورته الله تبارک وتعالى او فرمایلی جبرئیل اوس لاړ شلک بیا د جنت تماشا وکړه زکه دا جنت چې دا ډېر خيسته ما تیار کړي ډېر ښکلی ما تیار کړي دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبرئیل علیه السلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کم اعمال دي د جنت د تلو کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغې وی الله دی جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي دی جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې د جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي لکه مونځ کول د ورځې 15 ټیمه دا به چې ته وایي ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي ته په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لاندې شپې د خوب به د لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا ګوره د جنت لپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلل ها لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله دله یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځان نشي رسولی نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پرې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پرې اوچتې کړي د دې درجې پرې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغې تکلیف پرې راغې ده په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبی هم ستا د طرف نه ده بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل که الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل که اکه نبی علیه السلام خو فرمایل زه که وږی یم خوشحاله یم او که په ګېډه موړ یم خوشحاله یم ځکه چې په ګېډه باندې وږی یم که نه نو د الله تبارک وتعالی ته
دعا کوم الله ته عاجزي کوم او کو په ګډه باندې موړ یم نو د الله شکر ادا کوم. او به هر حال مونږ لا دغه درجه ته نه ورسېدلی کنه. په مونږ باندې چې کله مصیبت راشي مونږ له پکار دي چې مونږ وایو الله دا مصیبت ستا د طرف نه راغلی دی، الله دا مصیبت پر رانه ته لرکه الله دا رانه لري چې زه دې برداشت نشم کولی، دا مصیبت راله په خوشحالو بدل الله نه به داسې سوال کوي ښه بدې ردې به نه وایي. نو په دنیا کې به تکلیفونه راځي ځکه په جنت کې د مسلمان له الله یو ځای جوړ کړی، یو مقام جوړ کړی، دی هغې ځای ته رسېدی نه شي، الله په ده باندې بیماري راولي، بل تکلیف راولي، دی پې صبر وکړي، د هغې صبر د وجې نه الله تبارک وتعالی د ده درجې اوچتې کړي او ګناهونه ترې ختم کړي، ګناهونه ترې څه کړي ختم کړي. روایات کې خو راځي چې د انسان په لاس کې غنه لاړه شي غنه که نه په دې ورته هم الله اجر ورکوي، په دې ورته هم الله اجر ورکوي چې ده ته یو تکلیف میلاو شو. نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل، هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي. ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګوره ګرانه ده، دا الله سودا څه ده ګرانه ده، د الله سودا ارزانه نه ده. جنت ګټل داسې آسان کار نه دی، تکلیف په برداشت کوي. زمونږ استاد به فرمایلي دا څه د لون خو خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي، تکلیفونه به برداشت کوي. نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل که نه او واپس راغی وی الله دې جنت ته تله ګران دي، صرف ستا په رحم به ورته خلک ځي. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي. نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و. جهنم په څه کې پټ و؟ په مزو کې پټ دی، ځکه چې عیاشۍ دي، خوشحالۍ دي، بدکارۍ دي، غلا ده، زنا ده، بل عمل دی بل عمل دی، ټولې خوشحالۍ. ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه، د هر انسان زړه ګناه غواړي، خو ځان به د ګناه نه بچ کوي. نو چې ستا زړه سمني او هغه کوي خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې، نو چېرته به ځې؟ جهنم ته به ځې که نه. نو جهنم تش په خوشحالو کې پټ شوی و. نو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي، دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي، ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي، دې جهنم ته به داخلېږي. الله د دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي. دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي، ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي، پیغمبرانو ته ورکړي. او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به په تکلیفونه زیات راځي. څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دی دومره به په هغه باندې څه وي تکلیف زیات وي. الله نو تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و، اوس مې وظیفې شروع کړی مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې څه مې نه خوري. داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی. زه ورته واما الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه، هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده، ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی پې ستا درجې اوچتې کړي، دغې مقام ته دې ورسوي. نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړي ده که نه د هرې سختۍ سره بیا څه دي خوشحالۍ، د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ. خو د دین اسلام د پاره دا نه چې د دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا وایي چې وروسته به خوشحالۍ راځي. د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړي الله تبارک وتعالی په بیا ښې ورځې راوستي. تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره که نه. د نبی علیه السلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه.
دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده، د هغې اوسیدونکی و او د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و. جیداد هم ډېر او پلار یې مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې و مجوسي و. مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي، نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلوي، هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د ده پلار مجوسي و، په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه، د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و. هغې اور نګراني به د ده پلار کوله، دومره پکې مخکې و. بهر جاګیردار سړی پلار و. نو دوی به دی به پټي و جیداد و، هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین، هغه دین عیسوي و، عیسایت و، د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و. په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و، د عیسایانو هغوی به پکې عبادت کوو، نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو. بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې. نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم، زه خو د اور عبادت کوم. هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې، د الله عبادت ولې نه کوې؟ د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه، دومره وخت عبادت وکړو، زه ته دې اور ته خو لاس دن نه کړه چې سیزې دي او که سیزې دي نه، ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو. په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه، ټول عمر دې عبادت وکړو، اوس دې اور ته خو لاس دن نه کوي، نه دا خو سیزل کوي، دا هسې یو عبادت کوي، سوځي دی او عبادت هم کوي. نو عبادت د چا وکړم؟ د یو الله بندګي وکړم. بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې. نو ده عیسایت قبول کړو. نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو، هلته کې به عبادت کو. پلار یې پرې خبر شو. چې پلار یې پرې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو. سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات ووخو. ته ما ته هم نه ګورې، زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو. ډېر زیات ووخو، حتی تر دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو، چې وی تړو. بهرحال دا هغې عبادت خانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي، په څه طریقه ورته خبر ولېږو. خو ستاسو مین مرکز، ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی؟ زموږ غټ مرکز په شام کې دی. وی که چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم، ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي. هغې ورته ویل ټیک ده. بیا څه عیسایانو شام ته تلل، ده ته سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو که ته راسره ملګری کېږي روان شه. نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو، په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو، هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو. شام ته وتښتېدو. چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی، د عیسایانو چې کوم غټ عالم دغه دلته کم یو دی. چا ورته ویل ته نو خو دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و. ده د هغه خدمت شروع کړه، خپله ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالداره سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم، خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کولی کوم، زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی. هغه ورته ویل ټیک ده، زما سره به یې ده به د هغه خدمت کوو، زده کړه به یې ترې کوله. او هغه پادري ډېر ښه سړی و، ښه سړی و، نیک سړی و. ده د هغه خدمت کو خو بوډا و. نو چې کله د هغه د مرګ وخت رانږدې شو، د زنکدن ټایم و، بیمار شو، نو ده ورته ویل ته خو مرې مړ کېږې او زه خو مسافر یم، وطن ته واپس تللی نه شم، چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم، ما ته خو هم څه لار وښیه که نه. نو دغې پادري ورته بیا بل پادري وښو، وی په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو پادري دی او ډېر نیک سړی دی، ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم. بهرحال دغه پادري مړ شو، دوی دفن کو. چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته، روان شو، لاړو هغې بل پادري ته ورسېد. هغه ته خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي پادري رالېږلی یم، هغه مړ دی، هغه راته چې د خواله به لاړ شي. هغه ورته ویل ټیک ده. ده د هغه خدمت شروع کړو، د هغه نه یې زده کړه شروع کړه، خو دا دویم پادري چې و که نه دا ښه سړی نه و. سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و، هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک رخ کړی و، خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و، پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې، په څه طریقه یې جمعواري کوله. ما د ده خدمت کو، دی هم بوډا و، وی دی رانم په مړ کېدو شو. نو ما ورته ویل چې ته خو مرې، خو زه به چېرته ځم؟ ده راته درېیم تن یاد کړو
چې زه مړ شم هلته به لاړ شي. بهر حال دی مړ شو. چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم. هغه هم ضعیفه سړی و، دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی. چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم. هغه راته یوه خبره وکړه. هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچ چا خواله مه ځه، ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی. اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ایستلي دي. اوس داسې یو سړی نشته چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه، ته د هېچ چا خواله مه ځه. خو زه دا وخت داسې اینم که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټایم دی. موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی. نو ته د هېچ چا خواله مه ځه، د آخرې زمانې د پیغمبر تالا شروع که زمانه پس. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایلی هغه ته زه پیژنم څنګه؟ دغې پادري ورته وایي تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي. وی کمې وی یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګله نظمه کوي، تش بیابان به وي، شګې به وي، شینکې به پکې نه وي. یو دا علامت دی. وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي، کجورې به پکې زیات وي. وی درېیم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه، خوري به یې نه. او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم. او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي. دا پنځم علامت دی. وی دا 15 خبرې چې دی پکې وموندلې که نه دا د آخرې زمانې پیغمبر دی. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وایي دغه پادري مفات شو مونږ دفن کو او زه دغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بیزې واغستې، تجارت مې شروع کړو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بیزې به څارومه. دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه، نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم. ګډې بیزې مې واغستې، ځان مې تجارت هم کو، هغه مې سرولې هم په خشکو په بیابانونو باندې به ګرځېدم. یو قافله را سره میلو شوله. د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ؟ ما ته وایي چې موږ د مکې یو. ما وایي چې یاره داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یئ چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي. هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړي یو هلک راوتی دی. ما ورته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی؟ وایي چې او. ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده؟ چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي، نو تشې شګې دي، چینکي پکې نشته. ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو، اول علامت مې وموندو. بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی؟ د هغه متعلق چې څه خبرې وکړو نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو. ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کلي ته ځان سره بو نه ځئ؟ دوی راته وایي چې ولې نه، چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه. ما ورته وایي چې ټیک ده. بهرحال د قافلې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې موږ خو ځکو را سره ځي. ما وایي چې زر سره ځم. دوی سره مې واپسي وکړه، روان شوم. وی دغه کسان ډېر ظالمان وختل، دغه قافلې والا. زما سره چې کومې ګډې بیزې وي په لاره یې رانه هغه په زور واغستې، هغه رانه هر څه واغستل. او زه یې پرې نه ښودلم، زه یې ونیولم او هلته کې منډایي ته بوستم. په هغه وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو. منډایي ته بوستم، د تجارت قافله وه. هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی، موږ یې خرڅو. ما ډېرې چغې ووهلې چې زه غلام نه یم، آزاد سړی یم، آزاد سړی یم. چا منله؟ او قافله وه، د هغې خبره خلکو اورېده، زما هغه چا نه اورېدله. په منډایي کې خرڅ کړم، غلام یې رانه جوړ کړ، سامان یې رانه مو اخېستو، غلام یې رانه هم جوړ کړو، خرڅ یې کړم. وایي چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وجړل، ډېر زیات مې وجړل. ما وایي چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو، د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو. د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د آخر پیغمبر ته ځان ورسم، دین حق قبول کړم. نه خو زه غلام شم، زه خو اوس د آخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی. اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي. نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو، چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو، وجې به بیا چې کوم ځای به چاړان دی کوي وجه دا تښتېدلی دی زما غلام دی. نو تښتېدی خو هم نه شم، ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو.
ډېر زیات مې جړل الله ته. بهر حال دا چاچا غسته ماغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه شل 25 ځای خرڅ شوم. په اخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینه منورې يهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړم ما بوستم هغه علاقې ته ورسولم چې کجوري پکې ډېرې وي. ما ورته چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وی کجوري پکې ډېرې وي. زه خوشاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده. علماء لیکلي دي چې کله حج لاړ شو عمره لاړ شو بیا مدینه منورې ته ځي کنه نو په بس کې چې ناست کنه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینه منورې حدود شروع کېدو والدي دغه ځنه به درود شریف شروع کی چې کله د مدینه منورې د کجورو باغات تاولي درکنه الله دې مونږ ټول حج عمره لبوزي چې کله د مکې نه ځي مدینه منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونی شروع شي د دغه کې ځنه څه شروع کا درود شریف په شروع کوي دا علماء لیکلي صحیح طریقه ده دغه ځنه به درود شریف شروع کوي دغه ځنه به د مدینه حدود شروع کیږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډیره ده. امام چې کېدې شي هغه هجرت چې بکی هغه به دا ځي. په هر حال د يهودي سره ومه او هغه لمې به زمیداره کوله او دا يهودي را باندې ډیر زیات مینه ما په ډیر په اخلاص کار کو نه را باندې مینم ډیر زیاتو وی لګیاو په پټو کې می داغه کار کو په کجورو کې کار مې ونه کو په دې کې ناسا پیچغه شو شور شو په مدینه منوره کې زه لګ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی وی تاسو مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوته دا شور او دا غوغا سره جوړ شو وی چې د اخر زمانه غ پیغمبر چې کنه هغه د مکې نه مدینه منوره ته هجرت وکړ پیغمبر د مکې نه مدینه ته راغی. ما وی چې ځه الله تبارک وتعالى غدوم علامتهم پورکو دویم پورکو وینا غالم خپل مالک لره مالک ته وی چې مال لګي کجوري نه راکای غلام دکنه ما ته چې مال لګي کجوري نه راکای زره دغه سړی خو لازم ځان سره لګي کجوري وسمه یا غراته وی چې وای نه کجوري والته کنه دې ځان سره می کجوري واغست یوامي غستلارم دغه پیغمبر خواله چې اورسیدم ما ته کجوري مخې ته کې خو دی ما ته چې سلمان فارسی ما د فارس اوسیدون کوم خدل ته غلام یم ما ته چې د کجوري د سدي ما ورته چې دا می تاسو له صدقه راوړی دا نبی رسول الله رانه واغست قبول کړي په مرګ ته چې الکه وخوري تاسو وخوري ما ته چې تاسو چې سلمان موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو ویرالما بیا د مالک خواله لسورځ پس مې ورته چې مال لګي کجوري نه راکې ځال ته ورزم چې واله کنه بیا مې کجوري واغستې چې واغستې بیا دغه پیغمبر خواله ورلم ما ته کجوري کې خو سلمان اسدي ما ورته چې کجوري مې راوړې دي خدا تاسو قبول کړئ نو ما ته چې د څه کجوري دي ما چې دا مې سي هدیه راوړې تاسو لره نبی علیہ السلام ته په خپل اول واغسته خو بیا مرګ ته چاله وخورای به هدیه وخوړه هم په ملګرو تقسیم کړم چې زه سلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې ده چې مهر نبوت ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې کېناستم بیا پاسېدم د نبی اسلام د ملګرو سره په خبرو تر شو نو زه پاسېدم د نبی علیہ السلام شا طرف ته بار تلم اوس مهر نبوت وینم کنه اخري علامت فاتره چې دا وینم بار د نبی علیہ السلام شا تلم ویل خو مینه شو چې د الله پاک پیغمبر دا صادر خته چې زدي دا ولي مبارک وینم ویل خو مینه شو ما چې زه دا صادر بچرتا دا سی وکړي چې زه به وینم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رواني پوه چې سلمان فارسی سلی دل غواړي سلمان فارسی سلی دل غواړي نبی علیہ السلام دا ځان صادر ته وکړو کمیس نو نبی علیہ السلام دا صادر دا لخته وکښو چې وکښو وی مهر نبوت مې د ول په منځ کې ولیدو چې د کوثر د اگې په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلی شوی په چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خو مې پکې خو دا او په چغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په جلا شوم چې د الله پاک پیغمبر مام دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرالمه په جلا ورته شوم ما ته چې کلمه راته وایا دې کلمه راته ویله ما ته چې سلمان دل ترازی ما چې د الله پاک پیغمبر نشم راتلی زه پر دې غلام یم زه بس تا خو له څنګه راسم زه راوته په تاسو یو مخ غلام شوی مسو کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویل چې سلمان د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد
کتابت سره وکا مکاتب دي تا جوړ کی وایو ته بل دومره پیسې درکم ما آزاد کا دا عقد سره وکا امام چې ټیک ده الهام خپل مولا ته وی چې ما آزاد کا زه بدر له پیسې درکم نو چې سره څوک یو شی نه خرڅي کنه نو د سیریټي و چې څوک الی نه کنه داسې کنه زمانه مولا ډیر رضا یا غره سلمان دومره بسره راوړي دومره با سره راوړي او په پلان کې باغ پټی کې رااله د کجورو یو باغ ولګوا او چې کله هغه کجورو دانې شروع کړل بیا به خبرې کوم بیا به څه کوو امام چې زما ارمان نه پوره کیږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرف راوړم او بل دار چې کجوره دانه نسی ته کجوره نه لکه هغه غټیږي او بیا دانې نسی هغه کو کړو نه لګي کجوره نه لکه کنه یا چې هغه دانی ترس نسو کال پکې لګي امام چې دار مان زمانه پوره کیږي ایران نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره استرګونه می وخت روان شي مې چې الله پاک پیغمبران نکېږي امام ته چې ونی امام ته چې قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دي زه غلام یم او دویم هغه و چې کجور باغ را لولګو چې دانی ونیسي بیا به آزاد وما نو دا کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې سلمان دا خبر سره پخه کا اور سره سکا پخه کا الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبر وکړه حق سره وکړه به سره پوره کا سید زلالم امام مولا ته چې دا حق درته منظور دی درته څه دی بیا زمون منظور دی چې سید هغه په خندا شي سید چې ته مال باغ لګای بیا کجوري کې بیا ورسته ګورو صحیح شو بیا مې سره وکړه ورځ لګي غونته تیری نه وي چې نبی صلی الله علیه وسلم را پسې سوال جواب کوي سلمان فارسی ته زما خواله راشي اذا نبی صلی الله علیه وسلم خواله را لمه نبی رسول الله والسلام را سره راکړو چې سلمان دا سره والا الله قربان شم د خپل محبوب نه سره څوک چاله ورکی په کیلوګانو سره څوک چاله ورکی نبی رسول الله والسلام ته د یو تن اسلام دومره خو د یو مسلمان آزادېدل ورته دومره خو وی سلمان والا دا سره دا الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادې دا خلک دي دا خلک پوره کیږي سلمان دا اوس ته دا وته لکنه دا خورته اوتله چې سره می وړو مولا لا می وړو مولا تمه چې دا سره اوتله چې هغه اوتل چې څومره هغه ولې دومره اوختل هغه سره ولګ ما چې وړو ولګ خو چې څومره هغه ولې دومره اوختل دا د نبی اسلام سوا معجزه و د نبی اسلام خیو سره خوش وس کجوري بس کیږي نبی علیہ الصلوۃ کجورو د کار ټیم راغی نبی علیہ السلام راته چې سلمان ته چې زمکه برابر کی بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درلو وکړو کجوري پکې درلا ما چې زمکه برابر کا نبی علیہ السلام لعلم د الله پاک پیغمبر زمکه می تیار کړی د کجوري پکې کړل غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګره شو صحابه کرام ور سره دي لاس په څوک نه ورړل کجوري ز په خپل کړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام کجوري په خپل لاس نه حل کړ الله په خپل لاس مبارک باندې نبی رسول الله باغ ولګو کجوري نال کړی چې کجوري نال کړی کجوري دومره زر غټې دي چې د کجورو د بار ټیم راتلو ټول کجورو باغ ونیو په یو کال کې ویم کړلی کجورو سوي ولي داریم ونیولي بارداریم شولې زر غټې شوې سلمان فارسی راغی د الله پاک پیغمبر کجورو خدانی کړی دي ته راشنن داري لکره نبی رسول الله سلام چې په باغ کې ګرځي تمام کجورو دانی نیولي په ټول باغ کې دوه بوټي داسې چې هغه دانې نه دي کړي هغه دانې نه دي کړي هغه بار نه دي نیولې نبی رسول الله پریشان شو چې دې ټول باغ د کجوري نیولې دي دوه ډکو پکې ولې دي نیولې عمر رضی الله تعالی په خندا شو دا الله پاک پیغمبر د دوه ډکو پکې ما کړی دا پکې ما کړی دا الله پاک پیغمبر دې ځکه کجوري نه دي کړي نبی رسول الله دا وباسي شابه الله په خپل لاس مبارک پکې دوړ کې نور نار کړو او چې څنګه نار کړو هغه دوړ کوم بار ونیو هغه سونیو بار ونیو سلمان فارسی رضی الله تعالی لاړه خپل مولا له سره دی راته ویل هغه می درل در کړو او تا وی چې باغ را له او کړو چې کجوري وکي بیا به ته آزادي راشه هغه دانې نیولې دي مالک چې وکتل سلمان ته آزادي ته آزادي الله سلمان فارسی راغی د نبی رسول الله والسلام په خدمت کې دیږي شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام د پاره به تکلیف برداشت کړي مصیبت به برداشت کړي غمونه به برداشت کړي تهمتونه به برداشت کړي الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې ګزار کوي نبی علیہ السلام ته جادوګر ویلو که نه ویلې
کوډګر ورته ویل او کنه ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوډګر ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر ویل دي شاعر ورته ویل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوراني دوخانونه راتاو کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی مبارک دوینو ډکی کړي دي شوی دي کدانې دي شوی عائشہ بیبي ته تاسو کوی د الله پاک پیغمبره پتا باندې کوم ورځ ډیره سخت راغلی ده یا عائشہ چې کله طائف ته لاړه مکنه د طائف خلکو په ګټو وشته مغه ورځ را باندې ډیره سخت را باندې ډیره سخت و زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړو تا به څوک معاف کړي ما تا ته د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف گزار کېږي کله به در باندې په بل طرف گزار کېږي برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی قربان شم د احمد محبوب نه او ډېره اخره زمانه راوتې ده الله دې زموږ د دین اسلام حفاظت وکړي